قدرمنو لیدونکو ستړي مشه زه د واشنگټن ډي سي نه وکیل خان یم. دا د ډیوه ستوري خپرونه ده او نن په دې پروګرام کې ما سره د پښتو ژبې وتلې هنرمند آرټسټ اداکار فنکار علمزیب مجاهد صاحب میلمه دی. علمزیب مجاهد صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم وکیل جانه څنګه یې جوړې ښې؟ خیر دی بالکل. تاسو څنګه علمزیب مجاهد صاحب؟ طبیعت هم څنګه دی؟ روغ جوړ خوشحاله؟ شکر دی بس مخامخ مې وینې نو چې څنګه یم پته نشته. موږ ته خو ښه لګې موږ ته خو ښه لګې. هغه جانان هم څه کو، شمشتی ترور هم څه کړه، ګلفام هم څه کو، جیمي زما ټول ما سره دي او په دې سړک کې مې پراته دي. خو دا پیټارګې به کله راسپړو خو وخت به راشي که ژوند وخت به راکړي او که نه نو بیا به دغسې بند پاتې شي. د وخت په تمه یې وخت به راځي. خو نږدې 10 کاله وشو د سکرین نه غیب یې. خلک تپوس کوي چې علمزیب مجاهد په څه حال کې دی؟ چا یې تپوس کړی دی که نه؟ ژوند یې څنګه روان دی؟ ژوند خو الحمدلله ډېر ښه روان دی او خوشحاله یم او ډېرو مې بس. صحیح. څومره موده وشوه چې نیویارک ته راغلی علمزیب مجاهد صاحب؟ زما خو 2 کاله وشو د خیره سره. 2 کاله. او هنري فعالیتونه په ځای دي څه حساب سره؟ دلته کې مونږ خو هغه غلطۍ هلته کې په نښه کولې نو خلکو به انجوی کولې او کیدای شي 2 ملګرو ته څه مطلب هم اخیستي. خو دلته کې هغه داسې وکیل جانه ته هم دلته کې بلا وخت نه داسې څیزونه نشته چې موږ د خپل هغې کلچر سره دې کمپیریزن وکړو. موږ په دې باندې کامیډي وکړو خلک وخاندي. نه، دې ځای خلکو څه بل مزاج دی، بېله سایکي ده او پوره سټډي کول غواړي. نو فعلحال خو مې لا نه ده سټډي کړې چې یاره دا خلک په څه خاندي. لکه بعضې خلک په شو کې به ناست چې ته را پرېوځې درزو خورې اوبه خاندي، بعضې خلک چې په هغې درزو نه خاندي. نو دا مختلف سوسایټۍ دي، مختلف کلچر دي او د هغې خپل مزاج دی او د هغې مزاج مطابق کار کول چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته ګرانه ده. ما خوش قسمتي دا وه چې په خپل خلکو دپاره ما کار کړی دی. زما ژبه وه، مورنۍ ژبه مې وه او ډېره اسانه وه چې بهی زما دا خلک په څه خاندي دغه چل راځي. مطلب څه داسې څه نوي نه دي را روان؟ دا پوښتنه دا معنا اخیستې شو مونږ علمزیب مجاهد صاحب؟ نوې خو یو پروګرام دا اوس هم چې تا سره لګیم دا یو نوی پروګرام دی که نه؟ بلکل. خو ما اوس کاناډا کې یو پروګرام وکړو چې هغه روډ شو ده او هغه داسې پروګرام دی چې انفارمیټیو پلس کامیډي، لکه خلکو ته معلومات ورکول او ورسره ټوکې ټکارې او د کاناډا چې کوم ښایسته یا تاریخي ځایونه دي په هغې پوره تاریخ جغرافیې سره موږ هغه کار وکړو. ډېرو لږو ورځو کې مو کوم بیا چې کوم وه زما ملګری دی پاکستان کې خالد خاټک و او بل امجد په کاناډا کې دی، هغه ایز ا پروډیوسر وکړه ایز ا کمپیر. مو ډېر ښه کمپیر و. زه خو یارېدم، ما ورته اول ویلو مې که زه درغلم نو وروره کمزوری بیا به زه واپس راځم. خو ماشاءالله ښه و. نو دغه یو پروجیکټ دی، هغې موږ کار کړی دی او پاکستان کې څه چینل نیم سره به خبرې هغې روانې کړي دي خو د بیا نه یم خبر، خو خامخا به کوي. نو دغه پروجیکټ هم شروع کړی او که دا چېرته وشو نو دا بیا داسې ده چې بیا به موږ په امریکا کې هم کار کوو، بیا په لندن کې هم کار کوو، بیا دوبۍ کې هم کار کوو، بیا په چین کې هم کار کوو. دا یو داسې پروګرام دی چې دا به موږ مختلف تاریخي ځایونه د هغې ښار یا د هغې ملک خلکو ته ښایو، دا کامیډي سره او انفارمیشن سره. صحیح. او آیا په نورو هیوادونو کې څنګه به چې تاسو روان دي د سټیج پروګرامونه کول، داسې کوم پروګرامونه جوړوئ ځای به کوئ دلته کې امریکا کې کوئ که نه داسې پروګرامونه هم شته؟ او داسې څه ملګري دي چې جانان نوم یې دی جان هغه قطر کې د قطر عالمي هغه خپل هغې هغه ورځ د سلیبریټ کوي به په 17-18 دسمبر. نو ما ته وایي چې ته به خامخا راځې. نو ګورو چې څنګه خبره جوړېږي که هغه بیا وي چې راشو نو خامخا به زه ملګری مې هم دی او قطر ته زه ډېر ځله تللی یم، ډېر ځله 1-2 ځله تللی نو ډېر زاړه 2-3 ملګري هم پکې شته بلکې ډېر دي پکې، هغې سره ملاقات وشي. نو داسې ورو خبرې روانې شوې که نه چې بهی زه کله په مالیشیا کې نو ما ټراولینګ نه شو کولی. دلته چې نو بیا زما ګرین کارډ کال پس مې اپلای کولی شو نو کال پس زما ګرین کارډ راغی نو زه ټراولینګ کولی شم. زه پکې کاناډا ته لاړم. اوس مې خیال دی چې
دغه قطر کې هم د تګ ایله لرم چې لاړ شم. وی خط مې راغلی د جانان دی او څه یې درته لیکلي دي. تاسو دغه زمزمه مې په وختي څو شېبې وړاندې واورېده نو که درته یاده وي ځکه چې خوږه غړی هم لرئ. خوږه لنزیب صاحب نه زه ډېر زیات بې سوره سړی یم. خبرې زما شوق دی چې ډېر سمه سندره ووایم خو ما زده نه کړی. به هر حال په سم اواز کې تلویم که نه ښکلی اواز خوږ اواز کې راته وویل. خط مې راغلی د جانان دی سی درته لیکلی دي خور شرمېږم درته نه وایم حلونه دې کې چل دی. مې راغلی د جانان دی سی درته لیکلی دي خور شرمېږم درته نه وایم حلونه دې کې چل دی. ډېر ښه ډېر ښه علمزی مجاهد صاحب. او وایي چې استاد جي په دې ستن کې سورې نشته څه پخوانۍ ښکلې ستنې وې جانان. نو بس وروریا اوس خو پښتنو کې سوري راغلي خو زموږ وطن نظر کمزوري شو. چشمې نه ملاویږي امریکا کې خو چشمې ملاویږي جانانه. نو جانا چشمې ملاویږي یو ورځ مې اچولې وي خو چې اچولې مې چې کور ته رالم نو خپله کور ول راته پکې نیا نیا ښکارېده نو نمبر مې غلطه. نو دلته په امریکا کې خو اکثر نظر ټیسټ کی جانان نو بیا ورته چشمې ورکوي څنګه؟ نه کنه روریا دلته کې هغه 99 ورته وایي په 99 سنټ په یو روپۍ باندې هر څه ملاوي. زه په هغې ورغلم ویل که دا خو ډېرې ارزانې چشمې دي نو بس پاتې بس ځان له راټولېږي خو چې کور ته راغلم نو ما ځانیا مې کله راغلي بیا راته نمبر دې غلط اچولی. جانانه که اوس یې اواز اورېده نو وی به چې ماته نیا ووایي نو خیر دې نشته بیا هغه سیم نیا ضروریا مه کوه رندار باندې مونږ موډه بیا ځان له هم کار ګورې. خو دې ځای کې راځو شمشتې ترور وایي ډېره موده شملیا نیم تللی دی دلته خو چې مړ یو شي نو بس پټ په پټ یې ته یو شي ته خانه کې دی. وایي ډېر لوی ارمان مې چې ته مړي ته وجاړه. ښه ډېر د ارمان دی چې مړي ته وجاړې. نو په امریکا کې خو ژوند کوې د کلي غم ښادي درته یادېږي شمشتې ترور؟ اکثر دا زنانه خو ډېرې غم ښادۍ کوي هلته کې. وایي بیا داسې راته یادېږي چې واده به پردي و او شپې به پکې موږ وروړولې. وایي خدای داسې راته یادېږي چې یاد دي درته. شهزاده وایي شهزاده د جینۍ انکار وکړو چې واده راسره نه کوم. نوروریا ولې په امریکا کې جینکې کمې دي موږ لږې اوسم چې اوسم قسم په خدای هغه ورځ یم قطار کې جینکې ولاړې وي ماما ته مې ویې وګوره جینکې په قطار کې ولاړې ما ته یې دا بس ته ولاړې دي مړه بس ته ولاړې. خو شهزاده نوکرۍ له ښار ته تللی او ډېر زر واپس راغی. ماما ورته ووي که کالټوس را سره و نو په دې یو دوه درې جاجرې به مې تشې کړې وې. او شهزاده ماما ته به څه وایي په داسې حالاتو کې چې وایي چې دوه درې جاجرې به مې تشې کړې وې که ځکه چې شهزاده له ښار نه ډېره موده پس راغی. که څه هم شهزاده پرون تللی او نن سهار راغلی دی واپس. جو شهزاده به ورته څه وایي شهزاده به ورته وایي چې ستا ټوپک ډز نه کړي نو جاجرې پړسوې د خدای سپېره ستا ټوپک ډز نه کړي. جیمي د لندن نه راغلی دی. ستړی مه شې. Thank you so much. How are you, Mr. Wakil? How are you? زه خو ښه یم. تاسو څنګه یې؟ I'm okay. لندن کې خو داسې نه وي. لندن کې څه په لندن کې خو ګوره په لندن کې داسې نه چې اس په لار روانې او ټکه ټکه کوي او سړي پرې را باندې کاړي. اوف کرام غټه بیبي وایي چې جیمي ته سپېلني لوګي کوم. Oh no ماته الرجي ده پلیز ډېر سره نه هېر دي وکیل جانه. بیا هم ګلپام ماما کره راغی. ګلپام روغ لیوني ډرامه کې ماما کره راغی صندوق په شا دی او وایي چې بابا رانه په ښار کې روک شو. ماما جی سلام علیکم ولې لکه څه چل دی
ماماجي بابا رانه په ښار کې روک شو یو ډېر وکیل جانه ډېر وخت شو بېشکه که تا ته زه نه خپلو کتونکو ته دروغ وایم نه تا ته یم او زما دا عجیبه غوندې ده چې ما کله هم خپله یوه ډرامه پوره نه ده کتل صحیح ولې به هم نه کته اکثر خو خلک وګوري چې که داسې څه پکې وي چې راتلونکي ډرامه کې نه وي څه وجه به چې تاسو په خپلې ډرامې یاره بس د هلته کې چې مونږ ریکارډینګ وکړو سین به یې راته وښو او بیا به چې ما کتم زه به شاید لکه شرمېدم به ملګرو کې به ناستم او په کور کې به ناستم بس خوند به یې نه راکوم بس باب ملګرو نه به مې شوه کتې نو ډېرې مې نه دي کتلې پوره علمزی مجاهد د دې ټیلنټ سره پیدا شوی دی که دی په یو سکول کې زده کړي دي دا زده کړه دا حساب کتاب دغه خپلو مینهوالو سره شریک کړې داسې ده وکیل جانه چې دلته کې موږ سره دې ځای هم بعضې نیم آرټسټان میلاو شوي دي یا ډایرکټران نو هغې ته چې زه کله یم زه م اکټر یم نو هغې داسې عاشي چې واو نو هغې زه ما سرچ کړي او زما چې څه وګوري نو ما زه ورته بیا یو خبره وکړم زه وایم چې بدقسمتۍ نه زمونږ په وطن کې اکیډمي نشته اکټینګ هم نشته د ډایرکشن هم نشته دی کوم څه چې هنر وایي هغه هر څه هنر دی خو بدقسمتۍ نه زمونږ په وطن کې د هغې څه اکیډمي نشته چې خلک راولي او هغه ټرین کړي او پروموټ کړي نو ما ورته ویم نو دا خو تاسو څنګه کوئ ما ورته یاره بس داسې ورته ویلي چې مونږ ګاډ ګفټډ خلک یو نو څنګه وکیل جان تاسو پته ما په سکول کې ډیبیټس کول بیا په کالج کې مې سټیج پلی کولې او بیا سډنلی ټي وي ته رالم او زه اوس هم ډېر رښتیا راته وایم د دې کې زه مبالغه ورته وایي که څه زه نه کوم چې زه که قسم وخورم ګناهګارېږم نو زه اوس هم یم چې زه په اکټینګ نه پوهېږم څه توکلي غوندې کار او بس هغه کار رانه وشي بس ټیک ته کیمرې شاته وې امې زده کړی دی هغې که څوک وایي چې یاره ته پوهېږې زه ته یم چې اوس لږ لږ ډېر پوهېږم خو په مخامخ کیمرې زه اکټینګ باندې اوس هم وایم چې قسم دی زه نه پوهېږم بس علمزی مجاهد صاحب دا ستاسو لویوالی دی اکثره پوهه خلک او مشهوره خلک هغې په خپله وایي چې زه په نوې شیزونه زده کړم چېرته داسې خو نه ده دغه وجې نه نه زه قسم خورم د دن نه ته یم د زړه نه ته یم چې زه نه پوهېږم ما ته پته نه لګي چې دغه ټایم زه څه وایم زه نه پوهېږم ما له چې سکرپټ راشي ما ته دا پته نه لګي چې کوم ځای کې به زه پاز اخلم او کوم ځای کې به سټرس دی خو بس یو توکه مړه زما لګېدلی سړی توکه مار توکه مار خو زه خو ته نشم ویلی کم سے کم خو علمزی مجاهد صاحب پوښتنه به دا کوم چې د فن د ډرامو د سټیج د فلمونو د دنیا کې چې لومبی قدم کېښودو هغه تجربه هغه وخت که درته یاد وي او غواړئ چې شریکې کې نو هغه زما دا هلک چې لږ داسې زلمی شي 14-16 کال ته لاړ شي نو بیا زمونږ کلي د چرخه زمونږ کلي خلک یو نو بس بیا مختلف قسم سوسایټیز به تا ته میلاویږي په لاره باندې که نه نو زما مور پلار غوښتل چې یاره دې داسې د کلي نه بهر ځکه هلک ویل خراب نه شي که نه نو شوکت علي صاحب زما ماما کېږي هغه وخت په پي ټي وي کې پروډیوسر و نو مور مې ورته ویل شوکت وي دا هلک ځان سره په کار ولګوه نه ورته یې وي زمونږ کار وی یاره وي جي جدا دی وي دی نه پوهېږي خو زه ته یې راولېږه نو ما ته یې لکه ته بیا څه وخت ټي وي ته راشه نو شپږو میاشتې پس ورغلم نو شپږو میاشتې پس چې لاړم په ریسپشن کې کېناستم نو چاله ځې مې شوکت صاحب له ځم نو هغه وخت زما دا ګیره برېت هم نه به ښکارېدل نو ما ته جینه وي چې دلته کېنم دې کې شوکت علي صاحب راووته نو چې راووته نو چې دا دې راغلی مېلمه دې ستا ما په ریسپشن کې ما ته یې تا له څه درځو نه هغه وخت هغه اندې راوړه یو جاله ډرامه به چلېده چې ما له خو یو څو اوازه راځي مې دا مې زده کړي دي نو عزت ته یې دوه وکړه که نه چا مې ورته وکړل که نه وایي چاړیا ای ډای ای ارے مانے یہ شو اے ڈائریکٹ حوالدار کوئی مذاق نہیں ہوں میں یاد نہیں عرفان کوسٹ کبھی خان باپا کے بیا رہا ہے جانتے ہو جعفر اس سے تم نے کتنی غلطیاں کی ہیں بولو 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 داسې شپږو اوازه مې ورته وکړ نو ما ته چې بس دغه فلاین کوچ ولاړ و دغه ته خو چې ستا ریکارډینګ دی او بس اخر ورځ نه شروع شو نو بیا خدای شته شوکت صاحب ته به کله پلی راله ډرامه زه به بیزي وم
نو هغه ډایرکټر پسې به راغی یا لکه دا هلک ماته پرېږدی که دا خو ما راوستې تاسو اوس ماته دی نه پرېږدی نو بس دغه وکیل جانه بس دغه ډرون دی. صحیح. او هغه وخت کې خو صرف پی ټي وي و د پاکستان چې کوم سرکاري ټلویزیون دی. بالکل یو پی ټي وي او هغې کې کار کول او هغې کې ځای موندل ځکه چې هغه وخت کې په کامیډي کې اسماعیل شاهد صاحب او سید رحمان شینو صاحب او احمد حامد صاحب او ډېر داسې ملګري وو چې هغې منځ کې ځای موندل ډېره ګرانه خبره خو تا ته ما مخ کړو زما خو توکا او توکلي او توکل کار کړی دی. خو دغه کوم نومونه چې دا کوم نومونه علمزی مجاهد صاحب تاسو وایئ چې توکا خو دا کوم نومونه چې تاسو واغستل او دغه نومونو کې چې چا سره هم خبرې کوي په رستو کې اسماعیل شاهد صاحب سره چې خبرې کېدې نو په ښه لفظونو کې تاسو بیانوي. نو داسې ده که نه چې زه اوس هم وایم چې دغه زموږ اکیډمیز وو که نه او که ما ته څوک وایي چې تا کوم اکیډمۍ نه زده کړه کړې نو زموږ دا قاضي الله صاحب شو اسماعیل صاحب شو سید رحمان شینو صاحب شو نو دغه زموږ اکیډمیز دی او قاضي صاحب د خدای پاک وبخښي دې دواړو د خدای پاک ژوند ورکړي چې ژوندي. اکثره خلک دا ګیله کوي چې د نن ورځې د پښتو ډرامې فلمونه هغه د کورنۍ سره یو ځای نشي کتلی خو پخوا به ټوله کورنۍ ناسته وه یو ځای به دغه ډرامې دغه فلمونه دغه سټیج پروګرامونه کتل نن نشي کولی. څه وجه ګڼئ دې په شا علمزی مجاهد صاحب؟ نو وکیل جان زموږ پښتو کې متل دی چې روانه ده د خان نه چې روانه ده د خان نه ده د خان نه. ګوره په هر ملک یو نظام وي او د هر څه دپاره یو بیل بیل قانون وي د هغې بیله منسټري وي. آیا دغه فلم او دغه ډراما د دغه ګورنمنټ د خلکو د لاسونو نه راوځي څنګه یا د هغې د سترګو نه څنګه راوځي چې عام پبلک ته راشي ول دغلته څه قانون نشته وي به خو څوک پرې عمل نه کوي خو سانسر بورډ نشته. دا پښتو فلم د کوم ځای نه راوځي دغه کې د حکومت پاکستان چې کوم خلک دي او وطناسي تنخواګانې لري غټې غټې هغې یې وګوري هغې یې پروډ کړي چې څوک یې هېڅ پرابلم وي پکې نه. صحیح. نو کتونکو ته دا مهم چې د سانسر بورډ والا پسې راواخلئ چې بیا تاسو څه کوئ لکه ولې داسې یو هغه تاسو پاس کوئ چې تاسو د ټولو کلچرونو سانسر بورډ کې خو هغه خلک نشته ډېر قابل خلک کلچر نه خبرې د حجرې نه به خبرې د جومات نه به خبرې د دستور نه به خبرې د پنډال نه به خبرې خان به پېژني چودري به پېژني وډیره به پېژني غریب به پېژني بابو صاحب به پېژني د قصاب ژبه به پېژني د ډاکټر ژبه به پېژني هغه کې بس واړه خلک خو نه ناست چې واړه خلک پکې ناست بیا ولې دغه ځای نه دا فلم اپروډ کېږي د هغې سنسر بورډ سرټیفیکیټ وسره. زیاتره خلک خو ګوته چې نیسي هغه یو فنکار ته نیسي اداکار ته نیسي او هغه ته نیسي دغه خلکو ته به تاسو څه وایئ د یو هنرمند په حیث باندې به زه غواړم چې تاسو د دې خبرې ځواب ووایئ. کلم چې په یو شعبه کې د دنیا په هر شعبه کې چې د تعلیم کموت راشي که نه هغې کې به دا قسمه خبرې کېږي. مونږ که فلم انډسټرۍ ته لاړ شو نو بدقسمتی نه زه ډېر بخښنې سره دا خبره کوم هغې ملګرو نه معافي م غواړم هغې به هنرمندان هغې به ډېر څه زده کړي او خپل وختونه به یې د ژوند ورکړي 20-30 کاله به یې ورکړي خو هلته کې د تعلیم ډېر زیات کمی دی. ډېر کم ډایرکټران چې کوم دي هغه تعلیم یافته دي ډېر اوس که زه یم چې رایټران کم تعلیم یافته دي نو دا ماته عجیبه لګي خو کیدای شي هغې کې هم څه داسې څه کمی وي. ښه بل ډېره عجیبه خبره دا ده چې ما اورېدلې دي کنفرم نه یم خو زموږ د پښتو فلمونه چې کوم دي هغه اکثر د اردو رایټران دي او آرټسټ چې کوم دی د تېرو 10 کالو کې خو د آرټسټ غریب دومره بد ژوند دی چې تاسو به اورئ او ګورئ چې چا ځان له شاورمې دوکان وکړو څوک چا ځان له رسټورنټ یې وکړې چا ځان له خرګاډۍ واغوښتې. علمزی مجاهد تاسو څنګه وړاندې خپلو خبرو کې وي چېرته دې سره تعلق ساتئ چېرته دغه تفصیل سره ورته ووایئ چېرته پیدا شو څو وروڼه خویندې لري نن سبا څو بچي لري او نن سبا څه کوي؟ زه په چارخزه کې پیدا شوی یم والد صاحب مې های سکول کې استاد و او پرایمري مې هلته ویلې ده بیا
های سکول هم په چرخده کې، بیا کالج هم په چرخده کې بیچلر مې د هغه ځای نه کړی. د پېښور یونیورسټۍ ته رالم. پېښور یونیورسټۍ کې یو پوره سبق مې وویل، خو یو پیپر رانه پاتې او بیا وخت دومره نه و چې یو پیپر مې کمپلیټ کړی ماسټر کې. او 3 بچي مې دي الحمدلله، مال د خدای دی. یو ساحل دی، یو حمزه دی، یو محمد دی. یو اوس د خیره سره په 11 کې دی، یو په 9 کې دی، یو په 15 کې دی. او 4 وروڼه یو، یو دوبۍ کې وي، زه دلته کې یم، 2 په وطن کې دي، 3 خویندې دي او مور هم ژوندی ده د خیره سره، پلار هم وفات شوی دی. او موږ 8 کاله شو لکه یو بل نه یې لیدلی. په دې 8 کالو کې حکومتونه بدل شو په خیبر پښتونخوا کې، په پاکستان کې. آیا کم حکومتي چارواکي، کم اعلی چارواکي، کم MPA MNA تا تپوس کړی چې هغه علمزی مجاهد چېرته دی او په څه حال کې دی؟ په ذاتي توګه 2 زما ملګري چې هغه وخت کې زما دوستان او ملګري مشران مې جوړ شو، هغه MNA MPA زه وو، هغوی ما ته په ذاتي توګه ټلیفون به کړي، خو حکومتي سطح باندې ما ته هېڅ چا ټلیفون نه دی کړی، نه زما پوښتنه کړې ده، نه زما د بچو پوښتنه کړې ده، هېڅ چا نه ده کړې. زه په یوازې سره دا جنګ کوم، اوسه پورې لګیا یم. زما په وطن کې زما چې هر قسمه هنرمند دی، هغه فینانشلی هغه هېڅ هم هغه سره نشته. که هغه زما شاعر دی، که هغه زما ادیب دی، که هغه زما لیکوال دی، که هغه زما میوزیشن دی، که هغه سندرغاړي دي، که هغه آرټسټان دي، که هغه د ریډیو دي، که د ټلویزیون دي، که د فلم دي، هغه دغه معاشره کې اوس هم مسفټ دي هر لحاظ. په دې ما یو پروګرام هم کړی ایز ډایرکټر، ما خالد خټک 33 اپیسوډ مې خیبر ته ورکړی، ګل زما د خاورې. ګل زما د خاورې. هارون باچا چې کوم دی هغه تیم سانګ ویلو، صاحب ګل استاد د هغې موسیقي کړې وه، او هغې کې ما هغه هنرمندان ښودل چې چا سره پراید اف پرفارمنس و، چا سره سو، چا سره سو، حکومتي واډونه غټ غټ سرټیفیکیټونه غټې غټې شملې ورته په سر کړې، بیا هغوی سره خپل کور او هغوی سره دارو پیسې نه. صحیح. صاحب ګل جی تاسو خبره وکړئ. دا ما 33 پروګرام کړي په خپل آرټسټانو، د خپلو په کار رانغې سو خپل زما د خاورې، دا ټایټل سانګ و، د خپلو په کار رانغې سو خپل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولو، ګل زما د خاورې. خالد اسد صاحب دوبۍ کې هغه دا کلام. پیغام به م څه وي، میسج به م څه وي، څه به ویل غواړئ؟ دا هر څوک دا یو پیغام ورکوي، خو زه د زړه د کومې نه دا پیغام ورکوم. کله چې دلته کې رالم نو زما د بچو سبق شروع کړو د امریکې په سکولونو کې، هغوی په ملیشیا کې هم سبق ویلی وو. ما محسوسه کړه چې په دې 2 کاله کې هغوی ذهني طور ډېره لویه ترقي وکړه. مخکې چې به یې ما نه کوم تپوسونه کول چې بابا دې ځای ته ځو، اوس هغه کینې او کمپیوټر کې وګوري چې دغه ځای ته څومره لاره ده لاړ شي، یا دا شی په څو دی، یا چې د بازار د څه ګولۍ راوړم، میډیسن راوړم فار ایگزامپل، ته به چې د دې وګوره د پرسکرپشن د دې کې څه دي، څه دپاره هر څه راته. مطلب دا دی چې پښتنو ورونو چې هر څه کوئ په هره طریقې کوئ، خپلو بچو باندې تعلیم وکړئ. دا ټولې مسلې به زموږ حل کېږي. بغیر د دې نه وکیل جانه چې موږ ډېر څه مو که نه، موږ په لار نه شو راغلی. دغه زموږ یو حل دی. جانان به دې ته څه ځواب وایي چې سبق د ټولو ستونزو حل دی؟ داسې ده جانان؟ او جوریا اوس هم چې دلته راغلم نو ډېر څه مې زده کړو، ډېر څه مې زده کړو. وکیل جان رښتیا ته یم که نه، دې عمل ته رالم نو زه دومره زیات خفه یم چې خدای پاک ما ښه ډېر سبق ویلی. اوس دلته اوس هم په ما دوی سبق وایي، ما سره ټایم نشته. دلته چې دا بهر ملک نه هر څومره خلک راشي او د هر ملک سبق ته کېږي، سبق وایي خو ټایم نشته ما سبق. او ډېر په دې خفه یم په خپل ژوند کې، ډېر لوی ارمان کوم اوس هم
چې ما ډېر سبق ویل شاید دغه پوهان هم وایي دغه هوښیاران هم وایي چې سبق تعلیم دا د ستونزو حل دی رڼا ده سړي ذهن مازغه سترګې ورسره پرانستل کېږي ډېره مننه کوم ستاسو علمزی مجاهد صاحب موږ سره د خبرو کولو یو جهان مننه خوشحاله شي وکیل جانه ډېره مننه ستا ډېره مهرباني وکیل جانه چې تا یاد کړم ډېره مننه قدرمنو لیدونکو دا وه د ډیوه ستوري خپرونه تاسو واورېدله او کتله د علمزی مجاهد صاحب خبرې اترې پکې واورېدې او علمزی مجاهد صاحب مونږ یو هڅه وکړې تاسو سره مخامخ کړو هغوی تاسو سره خبرې اترې وکړي د نن ورځې د پروګرام کوربه زه وکیل خان اخلم اجازت راتلونکي اونۍ به د یو بل ستوري سره ستاسو وړاندې راځو د الله په امان